بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. د لینکس هغه لومړني بیسیک کمانډز چې ډېر زیات په کار دي، دا د لینکس په هر یو ډسټریبیوشن کې کارول کیږي. نو راځو په دغې باندې خبره کوو چې دغه کمانډ کوم دي. موږ سره چې د دې زده کړه د دې لپاره چې موږ خپل بیسیک فنډامنټلز وپېژنو، هماغه بیسیک موږ قوي کوو، نو دغه چې دي دا ډېر مهم دي. راځو انشاءالله په دغې باندې نن عملي برخه کې کار کوو او هم په نظري برخه کې چې دواړه یې تاسو زده کړئ. په لومړي سر کې همدغه LS یعنې لیست نه شروع کوو چې موږ سره دلته دغه چې دي دغه موږ سره دغه د لیست کمانډ دي، دا ټول موږ سره لیسټینګ کوي. یعنې څنګه لیسټینګ کوي؟ اوس راځو دلته عملي برخه کې ګورو. نو زه چې یم، زه اوس په روټ کې یم. تاسو مخکې پیژندلی ده چې موږ دلته کومې علامې نه پوهېږو چې موږ سره دغه روټ ډایرکټري ده. نو زه دلته که چېرته LS ووهم، دا ماته په دغې ډایرکټري کې هغه لیست د کومې ډیټا کانټینټس چې موږ سره دلته دي دغه ټول لیست کوي راته. دغه چې ده موږ ته په شارټ فارم کې یوازې ډایرکټریز ښیي، او یعنې ټول کانټینټس هم ډایرکټري او هم موږ ته فایل ښیي. که چېرته زه بیا LL ووهمه، کوم چې دغه د LS هایپن LA یو الیس ده موږ سره. الیس به تاسو پیژنئ، بیا انشاءالله په الیس باندې خبره کوو، خو دا د دغې یو شارټ کټ ده. یعنې نو دلته که زه LL ووهم، نو ماته بیا دغه په لانګ فارمټ کې راکوي، په کوم کې چې موږ ته دلته د دغې کانټینټس هغه فول معلومات راکوي. په دغې معلوماتو کې موږ سره دلته پرمیشن ده، دلته چې ده د دغې آنر ده، کوم یوزر دی آنر ده، دغه آنر چې ده دا د کوم ګروپ ممبر ده، همدغسې د دې هغه کریټ ډیټ ټایم ښیي، همدغسې بیا خپله د فایل نوم ده. نو دا چې ده دی په دغې LL یا LS هایپن LA کې موږ ته دغومره زیات معلومات راکوي. دا سیم ټو سیم دي. LS هایپن L هم وهلی شو، دغه ټول چې دی دلته بیا موږ ته ټوټل هغه کوم چې د دې شمېر ده هغه هم راکوي. بیرته کلیر کمانډ باندې موږ کولی شو دا ټرمینل ټول کلیر کړو. دا چې ده موږ سره څه و، د دې لپاره چې موږ په کرنټ ډایرکټري کې موږ کمانډونه ډسپلی کوو په ټرمینل کې، نو دغه کار موږ د LS په واسطه کوو، د LS کمانډ په واسطه چې موږ ولوسته چې LS موږ سره څو دانې دي چې یو موږ ته په شارټ فارم کې راکوي، بلې موږ ته په لانګ فارم کې راکوي، او بلې موږ ته په هماغه فول فارم یعنې لانګ فارم کې چې څومره معلومات یې هغه ټول موږ ته راکوي. په دوهم قدم کې موږ سره چې دا ټچ ده، ټچ کمانډ چې ده دغه د دې لپاره کارول کیږي چې موږ یو فایل کریټ کړو. لکه زه راځمه دلته، زه بیرته هماغه هوم ډایرکټري ته لاړلم او دلته راځم یو فایل کریټ کومه، فایل 1 په نوم. همداسې راځمه بل فایل کریټ نوم، همدغسې بیا بل دلته که اوس موږ LS ووهو، نو موږ ګورو چې دلته موږ سره څو فایله دي. موږ سره دغه درې وروستني فایله، یو خو موږ سره مخکې د HANAC دغه چې د بیله فایل ده، او دغه وروستني درې فایلونه چې دي فایل 1 فایل 2 فایل 3 تاسو یې دلته ګورئ. نو دغه چې دا موږ اوس کریټ کړل، چې دا موږ بیا کولی شو چې داسې په لانګ فارمټ کې هم وښیو چې دلته اوس دغه د پوره معلومات موږ ته راکوي، تاسو ګورئ. نو دا چې و دغه موږ دغه په واسطه چې کولی شو فایل کریټ کړو. بیا موږ کولی شو همداسې فایل ته ایکسټینشن هم ورکړو، سره د دې چې دغه کوم لینکس چې دی دغه موږ سره دلته ایکسټینشن چې ده ریکوایرډ نه ده په لینکس کې. په لینکس کې دغه هیڅ ایکسټینشن ریکوایرډ نه ده، ځکه دغه چې ده څوک چې دغه د سرور لپاره استعمالوي، سرورینګ ایډمنسټریشن لپاره، هغوی زیات دلته په CLI کې کار کوي. په CLI کې چې ده هغلته بیا دغه ایکسټینشن دومره ضرور نه ده، خو بیا هم موږ یې کولی شو استعمال کړو. لکه زه راځمه فایل 0.pdf وهم، همداسې tff.docx دغسې نور کولی شو، همدغسې
تاسو په هر نوم سره کولی شئ چې دا کریټ کړئ. همدغسې فایلونه چې څومره تاسو ته موږ کې درځي نو تاسو ته ټول فایلونه کولی شئ کریټ کړئ. بیا چې دغې کې څنګه موږ ایډیټینګ کوو، څنګه فایل خلاصوو، په دې اړه بیا انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې خبره کوو. خو اوس چې دا زموږ همدغومره چې فایل څنګه موږ د ټچ په واسطه موږ فایل کریټ کوو، دغه څنګه کریټ کېږي دغه تاسو زده کړه. دې پسې ده چې دا موږ سره mkdir د میک ډایرکټري ده. دغه کمانډ موږ سره څنګه موږ یو ډایرکټري لکه موږ په وینډوز کې موږ فولډر جوړو، نو دلته موږ ډایرکټري جوړو چې ډایرکټري او فولډر چې دا سیم کنسپټ ده. دلته دغسې یو ډایرکټري جوړو او بیا یې ګورو. اوس دلته ګورو چې د ډایرکټري او د فایل ترمنځ موږ چیرته وګورو نو څنګه دغه فرق کولی شو د ډایرکټري او د فایل ترمنځ. تاسو ګورئ چې دغه اس په نوم او SAMIM صمیم په نوم دغه دوه دانې ډایرکټریانې ما جوړ، نور ټول موږ سره فایلونه وو چې په ټچ باندې موږ فایل نه جوړول. نو د دغې دا رنګ چې ده دا شین ده او د دې چې ده سپین رنګ ده. نو دغې په واسطه تاسو کولی شئ ډفرنشیشن وکړئ د دې دواړو ترمنځ، د ډایرکټري او د فایل ترمنځ، چې دغه ده یو مهم ډفرنس د دې دواړو ترمنځ. همداسې کولی شئ چې نور ډایرکټریانې هم جوړ کړئ. او یا یې همداسې هم کولی شئ چې په شارټ فارم کې تاسو شی کوئ، ډسپلی کوئ. نو دا چې و دا موږ سره چې و د mkdir کمانډ و چې موږ استعمال کړ دلته mkdir کمانډ. بیا چې دا موږ سره دغه چې و په دغې باندې دغې څو کمانډونو باندې دوه کمانډونو باندې موږ کریټینګ د کمانډس یا دغه څومره چې دا ټکسټ فایلونه دي دا دواړه به موږ جوړول. که هغې ته موږ ټچ چې ده په دغې باندې موږ ټکسټ فایل جوړو، mkdir باندې موږ فولډر جوړو چې په هغې کې موږ نور ډیټا ور اچوو. او همداسې دلته چې و دا د ډسپلیینګ لپاره دغه څو کمانډونه کارول کېدل، یعنې د فایلونو د ډسپلی لپاره چې موږ کوم کانټینټس په کوم ډایرکټري کې ولرو هغه ډسپلی کوو. بیا موږ سره rm -r چې ده او همداسې rmdir دغه دواړه چې دي دا موږ سره بیا د نیګیشن لپاره یا موږ چې وایو چې یو څه ډیلیټ کړو بیرته برعکس موضوع ده یو وارې موږ کریټ کوو بیا ډیلیټ کوو، چې دغه ټول موږ سره د فایل لیول کمانډز دي، یعنې فایل پورې ریلیټډ دي چې ډیلیشن او کریشن دا دواړه ورکې راځي. اوس موږ سره دلته په LS کې موږ سره تاسو وکتل دغه څو فایلونه دي. زه غواړم چې دغه اس فایل ماته نه ده پکار، نو یا علي فایل زه غواړم ډیلیټ کړم. نو څنګه بیا ډیلیټومه؟ نو زه راځم rm-r ali.txt. که چېرته موږ ایکسټنشن ورکړی چې بیرته یې موږ ریموف کوو، حتما ایکسټنشن ضرور ده، نو موږ باید دا ایکسټنشن بیرته ورکړو. دا چې دا فایل ده په دغه وخت کې موږ که چېرته ډایرکټري ډیلیټوو بیا موږ کولی شو هلته -r استعمال کړو. که چېرته موږ فایل ډیلیټوو بیا به -rf استعمالوو. لکه زه اوس دلته دا فایل 0 هم ډیلیټومه، نو تاسو چې ډایرکټري کله ډیلیټوئ هلته به تاسو r استعمالوئ، او همدغسې چې موږ کله دغه یوازې فایل ډیلیټوو نو بیا موږ څه استعمالوو؟ یوازې rf یعنې f ورسره هم اضافه کوو. تاسو اوس کتلی شئ چې آیا دغه فایل 0 هم موږ سره ډیلیټ شو؟ هو بله تاسو ګورئ ډیلیټ شو. دا tff هم ډیلیټوو rmrf او tff.docx، نو دا هم تاسو ګورئ چې دا هم ډیلیټ شو. اوس راځم rm ګمان کوم کار نه کوي. خیر دې دپاره خو rmdir هم موږ استعمالولی شو د ډایرکټري د ډیلیټ لپاره. rmdir اوس ګورئ چې موږ سره دغه ډایرکټري یو rmdir د rmdir باندې موږ ډایرکټري ډیلیټوو، او rm-rf باندې موږ څه شی کوو؟ په دې باندې موږ فایل ډیلیټوو. لکه فایل 3 اوس ګورو چې فایل شته ده؟ نه فایل نشته، ځکه فایل ډیلیټ شو. تاسو ګورئ
دغه د سی ال آی کار د موږ کولی شو په جی او آی کې تاسو ګورئ چې کله موږ یو شی ډیلیټ کړو هلته سیده ځي ټریش ته ځي ټریش نه بیرته موږ ریسټورینګ کوی سو اما په سی ال آی کې دغه سیستم نشته دلته چې موږ یو وار یو څه ډیلیټ کړه دلته موږ سره چې شی کیږي کمپلیټلی دغه چې د ختمیږي ځکه دا سی ال آی چې د سرور د دغه های کارونو لپاره کارول کیږي ځکه د دغه کارونه چې دي دا ډیر جدي دي دلته ډیر یعنی پام هم ضرور ده ورکې او هر څه کې به موږ پام کوو نو دلته چې یو وار یعنی موږ یو چیز ډیلیټ کو بیا موږ سره بیرته ټریش د چیزونو ته نه ځي نو تاسو وکتل چې فایل 1 موږ ډیلیټ کړ دا ډیلیټ شو اوس ګورو چې نیکسټ کمانډ موږ سره چې دی ار ام ار اف موږ د شي لپاره وکارو یو وار بیا ریپیټ کو موږ دا د شي لپاره د ډیلیشن لپاره وکارو موږ سره فایل تو چې کوم موږ ډیلیټ کا اوس نشته ده همداسې ار ام ډي آی آر د ډایرکټ ډیلیشن لپاره ار ام ډي آی آر چې شی ډیلیټ شو ولی ډیلیټ شو ها دا چې دا دغه څو کمانډو چې موږ د اپډیشن او ډیلیشن لپاره کارول اوس چې دا کیټ کمانډ دغه کیټ کمانډ کوم چې د ډیسپلیینګ کانټینټس موږ سره چې په کوم فایل کې د هغه لپاره کارول کیږي دا هم یو ډیر مهم کمانډ دلته موږ سره تیار یو فایل د فایل 1 زه اوس کیټ کما فایل 1 نو په دغه کې چې دا موږ د کیټ کم فایل 1 ماته هیڅ هم رانه کړو ځکه په فایل 1 کې دننه هیڅ هم نشته ده که زه د فایل 1 کې یو څه ولیکم راسم دلته ولیکم دلته ګورو یو شی مونږ لیکو نو دا به مونږ ته څه کوي مونږ دغه د په واسطه مونږ کولای شو اوس ګورو دلته مونږ کیټ مونږ په فایل 1 کې یو څه ولیکل اوس ګورو چې څنګه دلته مونږ کیټ چې د دې لپاره ما د ډسپلی لپاره کول کیږي زه اوس دلته غواړم چې دغه په ټرمینل کې دغه فایل 1 کې چې شی دی ما سره دغه زه غواړم همدغه د ډسپلی کوم نو زه کیټ فایل 1 وهم همدغه څومره تاسو ګورئ چې څه ما هلته لیکلي وو دا ټول موږ سره شی سول ډسپلی شول راځو دلته راځو یو بل کمانډ جوړو یو بل فایل جوړو فایل 1 اوس خلاصو همدغه فایل خلاصو علي بنوم چې کوم یو ده دلته راځو او دلته سي هر شی اوس موږ ولیکو دا ګورئ دا اوس ګورئ بیرته په کیټ سره موږ کولی شو بیرته دغه کوم څیز چې موږ دغه کې لیکلي وو د دې په واسطه موږ دا ډسپلی کوو همدغسې کولی شو چې نور څومره تاسو سره هر څه وي هغه غواړئ په ټرمینل کې سیده ډسپلی کوي نو دغې په واسطه تاسو په لنډ شکل باندې کولی شئ چې ډسپلی یې کوي دا چې و دا د کیټ کمانډ چې شی و وظیفه وه موږ سره بیا ډایرکټري نیویګیشن کمانډز دي نیویګیټ کوي او دا موږ سره چلیږي د دې لپاره چې یو ډایرکټري موږ سره چینج کړي چې لومړی ورسره موږ سره دلته چې شی ده سی ډي چینج ډایرکټري ده بیا چې دا سی ډي ډاټ ډاټ ده همداسې سی ډي موږ ورته یو مشخص پات ښیو چې موږ دغې مشخص پات کې یو دغې مشخص ځای ته چې که زموږ ډایرکټري چینج که بیا چې دا پی ډبلیو ډي ده پریزنټ ورک ډایرکټري ده چې موږ د خپله د ورکینګ ډایرکټري ښیي راځو په دغې کې کار کوو موږ اوس دغلته چې یو په هوم ډایرکټري کې یو ځکه موږ ویلو چې دغې علامې څخه موږ ته څه معلومیږي چې دا موږ سره هوم ډایرکټري ده زه راځم چیرته روټ ته راځم زه اوس چیرته یم روټ کې ما ډایرکټري چینج کړه ځکه ما د روټ علامه ورکړله و زه دلته لاړلم روټ کې ما ال ال ووهه روټ کې چې موږ سره دغه کوم څیزونه دي دغې په اړه موږ مخکې ویلي مو چې دغه څیزونه دا ټول موږ سره دننه په روټ کې دي اوس دا بیرته کلیر کوو موږ غواړو بیا هم ډایرکټري چینج کوو نو بیرته موږ چې وهو سی ډي روټ وهو یعنې بیرته موږ ته هم ته چې کا سی ډي کا بیا زما داسې هم کولی شو ځان هم ته چې کو چینج کو خپله ډایرکټري هم ته چینج کو او دلته ال ال وهو نو دلته موږ سره چې ده دلته موږ ته په دغې هوم ډایرکټري کې موږ ته هماغه یعنې هم کې دننه موږ ته چې ښیي
کوم یوزران چې دغه او اس کې هغه ټول یوزران دلته موږ سره یوازې یو یوزر د چې تاسو دلته وینئ په دغه نوم باندې همدغه یو یوزر د موږ سره نو ځکه همدا یو یوزر یعنی روټ نه بغیر یو خو روټ یو بل نور یوزران نو دا یو یوزر د موږ سره نو همدا یو یوزر یې دلته موږ ته وښوده نو دغه د چینج ډایرکټري چې شی وظیفه وه اول سی ډي و چې موږ یوازې چینج ډایرکټري ورباندې کوله بیا موږ سی ډي ډاټ ډاټ د دې لپاره استعمالو چې موږ یو سټپ بیک بوځي موږ له کوم ځای نه راغلي وو له دغې روټ نه هلته تللي وو نو اوس یې موږ بیرته روټ ته راوستلو یو چې دا دغه سی ډي ډاټ ډاټ ده او یو چې دا اوس زه دلته ګورم سی ډي هایپن ده سی ډي هایپن او سی ډي ډاټ ډاټ دا فرق کوي سی ډي هایپن داسې کارول کیږي چې ته له کومې ډایرکټري نه کوم ځای ته لاړې سیده د عمل ته بیایي مګر سی ډي ډاټ ډاټ د سټپ بای سټپ بیرته بیایي چې دغې کې تاسو پام یې سی ډي هایپن څه شی کوي دا د خپله بیرته کوم ځای نه چې چېرته کومې ډایرکټري نه چې چېرته لاړې و ځکه دلته سی ډي هایپن وهم ما زه چې له روټ نه بیرته راغلم اما که زه لاړ شم هم ته او هم نه اوس لاړ سم چېرته هم ته دننه ننوځم نو اوس که زه دې ځای نه څه شی وهمه سی ډي ډاټ ډاټ که وهم نو ما به چېرته بیایي ما دغې روټ ته بیایي اما که زه سی ډي هایپن وهم ما به چېرته راولي ما بیرته دې ځای ته راولي دې ځای ته وبښئ دې ځای ته مې ځکه زه دې ځای نه دلته سی ډي چېرته راغلم هم ته دننه ننوتلم نو زه اول راځم څه شی وهمه سی ډي ډاټ ډاټ تاسو ګورئ موږ یې دې ځای ته راوستو اوس زه بیرته چېرته ځمه زه اوس باید بیرته یو وارې روټ ته لاړ شم اوس روټ نه بیرته څه شی کوو روټ نه بیرته دلته هم ته ورننوځو اوس دې ځای نه دې دا ځل هایپن اخلو نو دا ځل به موږ چېرته بیایي دا ځل به موږ بیرته دلته راولي موږ دا ځل دغه ځای ته نه راولي ځکه ما درته ویلې چې موږ کله هایپن استعمال کوو له کوم ځای نه چې چېرته لاړې عمل ته دې بیایي مګر چې موږ ډاټ ډاټ استعمال کوو سټپ بای سټپ تا شاته بیایي چې اوس دا هایپن استعمالوو اوس ګورئ موږ یې چېرته بوتللو موږ له دغه ځای نه له دې ځای نه موږ د هم انر ته تللي وو نو موږ یې ځکه بیرته همدغه ځای ته راموستلو اوس زه بیا هم هم ته ځم او دا ځل بیا هم هایپن استعمالوم تاسو ګورئ چې موږ یې چېرته همدغه ته بیا بوتللو دا ځل ډاټ ډاټ استعمالوو ګورئ چېرته یې بوتللو موږ روټ ته یې بوتللو بیا ډاټ ډاټ استعمالوو نو دا موږ سټپ بای سټپ بیایي دلته به اوس موږ ډایرکټري چینج کوو دلته اوس دی شاته نور نسي تللی دلته به ورته موږ وایو چې ما چېرته بوځه روټ ته بوځه یعنې هم ته ما بیرته بوځه روټ کې یو دغه چې و دا موږ سره د ډایرکټري نیویګیشن کمانډ اوس چې دا ډایرکټري نیویګیشن کې موږ سره پات راځي زه دلته فار اګزامپل یو ډایرکټري جوړوم علي په نومه علي موږ سره موجودیت لري علي ټو کوو بیا سی ډي علي ټو ته ځو موږ اوس دننه علي ټو کې یو بیا دلته راځو ام کې ډي آی آر علي 3 بیا چې دا سی ډي علي 3 ته ځو بیا چې کوو ام کې ډي آی آر علي 4 اوس چې دا موږ چې کوو علي 4 کې انر یو اوس موږ علي 4 کې نه یو موږ علي 3 کې یو سی ډي علي 3 ته ننوځو علي 4 ته ننوځو اوس موږ علي 4 ته ننوتلو بیا همدغسې کوو چې ام کې ډي آی آر علي 5 علي 5 مو جوړ کړه سی ډي علي 5 دا چې دا موږ سره یو غټه شی ده ورپړه ده یعنې اوس دلته موږ چې اول چېرته ننوتلو علي 2 علي 3 علي 4 علي 5 زه غواړم په دغومره زیات ځان په عذاب نه کړم ما سره فار اګزامپل دغه ټول چې شی شته دي همدغه هر یو کمانډ دلته ورته موږ اول علي 2 علي 3 سلش علي 4 سلش علي 5
دلته اوس ګورئ دغه د مونږ سی ده د سی ډي په واسطه مونږ چې کله ورته پات وښیو نو مشخص پات ته مونږ رسي. اوس که دلته مونږ سره په الي 2 کې څومره ډایرکټریز نور همداسې په الي 4 هر یو کې مونږ سره څومره ډایرکټریانې مونږ چې ورته مشخص پات ښودلی مونږ سیده هماغې ډایرکټري ته په یو ځل باندې رسي. نو دغه چې ده دا د چې د سی ډي یو بل تخنیک ده. اوس بیرته غواړم زه بیرته لومړني سر ته ځان ورسوم. نو څنګه مونږ د سی ډي هایپن په واسطه بیرته لومړني ډایرکټري ته ځان رسوو. که چېرته بیا ډاټ ډاټ مونږ وهو نو بیا به مونږ سټپ بای سټپ بیرته بیک سو. که چېرته مونږ سی ډي هایپن وهو نو بیا به مونږ چې هماغه لومړني ډایرکټري ته له کوم ځای نه چې مونږ دلته راغلي یو همالته مونږ رسوي. دغه د سی ډي یو بل رقم استعمال ده کوم چې مونږ وویلی چې سی ډي مونږ سره بیک ځي او بل چې دا سی ډي پات ده سی ډي سلش پات ده بل چې دا پی ډبلیو ډي ده. پی ډبلیو ډي چې مونږ ته کرنټ ډایرکټري ښیي. اوس په کرنټ کې په روټ کې هم کې یمه ځکه ماته کرنټ ډایرکټري چې ښیي پی ډبلیو ډي یعنې پرنټ ورک ډایرکټري ورکینګ ډایرکټري همدغه ته چې کوم ځای کې ورکینګ کوي همدغه ډایرکټري ته ښیي. اوس دلته پی ډبلیو ډي ورکوم نو دلته بیا ماته روټ ښیي. هلته یې ماته چې ښوده هایپن روټ دغه بیک سلش روټ یعنې ته په هوم کې یې. او دلته که زه چېرته اگزیټ شمه دلته یوزر ته راشم دلته پی ډبلیو ډي ووهم نو بیا دلته ماته چې وایي ته په دغې یوزر کې دغه ټي ایم آی ایم لینکس دغې یوزر کې یې ته نو بیرته دغه چې و د سی ډي استعمالو او دې پسې بیا د پی ډبلیو ډي. اوس ځو مخکې د یوزر ریلیټډ چې کوم کمانډز دي هغې ته ورځو چې موږ سره آی ډي د لیسټ ده هو ایم آی ده هو د ډبلیو ده همدغسې هو چې ده دلته د آی ډي چې ده دا موږ ته د دغې هر یو یوزر چې ده دا یو یونیک آی ډي لري هغه موږ ته ښیي. همداسې لیسټ چې ده دا موږ ته یو لیسټ راکوي د دغې آی ډي یعنې دغې یوزر په اړه ځینې معلومات ورکوي. هو ایم آی دا موږ ته ښیي چې دغې هاسټ نیم موږ ته ښیي د خپل یوزر چې ته په کوم یوزر کې چې ته ورته موږ ووایو هو ایم آی نو تا ته هماغه یوزر نیم ښیي. بیا هو موږ ته ښیي چې کوم یوزران په دغې روټ کې لاګین دي. څومره یوزران چې اوس موږ فار اګزامپل 10 موږ وایو چې په دغې کې څو 15 شپږ 8 موږ وایو چې په روټ دغه لینکس کې چې دا موږ په یو وخت کې کولی شو څو یوزران لاګین اوسي. نو که اوس زه دلته موږ سره خو یوازې یو یوزر ده نو که دلته موږ یوازې هو وهو نو موږ ته به چې ښیي هماغه یو یوزر به موږ ته ښیي چې دغه کوم یو ده همدغه ټي ایم آی ایم ده موږ سره تاسو ګورئ چې یو یوزر ده. که چېرته موږ نور یوزران ولرو بیا به انشاءالله په دې باندې خبره کوو. نور یوزران ټول موږ ته ښیي. او بیا اول موږ وویلې آی ډي آی ډي که زه اوس وښیم دلته ماته د روټ چې ښیي د روټ ریلیټډ آی ډي ښیي ماته د هغې چې شی هماغه د آی ډي ریلیټډ چې کوم معلومات دي هغه ماته ښیي. خو که زه آی ډي دغه یوزر نیم هر یو یوزر نیم آی ډي یوزر نیم تاسو ورکوئ نو تاسو ته به د هماغې آی ډي معلومات درته ښیي. دلته معلوماتو کې چې ښیي دلته د یوزر آی ډي درته ښیي چې 1000 ده. دغه یوزر نیم بیا درته ښیي جي آی ډي درته ښیي. ګروپ آی ډي نه مطلب چې شی هر یو یوزر چې په لینکس کې موږ سره کریټ کېږي دغه یوزر خپله یو په سیم نیم باندې یو ګروپ هم جوړوي چې دغې ګروپ بیا دغه چې ګروپ آی ډي هم لري او دغه د دې ګروپ اونر چې همدغه خپله یوزر یې. بیا چې ده دلته موږ ته معلومات راکوي چې دغه یوزر چې ده دا د کومو نورو ګروپونو چې ده یعنې ممبرشپ د کومو ګروپونو نورو لري. دلته اوس موږ ته دغه دلته وایي که نه چې ګروپس په دې کې همدغه دا د نورو ممبرشپ نه لري یوازې همدغه خپل ګروپ کوم چې همدغه په خپل نیم باندې ده د همدې یوازې ممبرشپ لري. نو ځکه موږ ته نور چې نه راکوي نور یوزران نور ګروپونه موږ ته نه راکوي لکه ویل ګروپ ده دغسې نور هغه ګروپونه یو هم نه دي لیکلي. نو که همدغسې هر یو تاسو د هر یو یوزر غواړئ چې آی ډي معلومه کړي او د هغې یوزر ریلیټډ معلومات وکړي نو تاسو دلته یوزر نیم ورکوئ
او تاسو کولی شئ چې دا چې وکړئ د هغې دغه معلومات لاسته راوړئ. بل چې دا همدغه لیسټو او OMI ګورئ موږ په روټ کې یو بیا موږ ته وایي ته څوک یې هماغه د یوزر نوم تا ته اخلي. ګورئ نو دغسې دا د OMI چې ده د کمانډ دا وظیفه ده. بل چې دا WW ما درته وویلې چې W منګه ته هغه یوزران منګه ویلې هو چې ښیي هغه یوزران چې لاګین دي په یو وخت کې چې کوم یوزران څومره یوزران منګه سره د دغې روټ د اتھارټي لاندې لاګین دي دا ټول یوزران منګ ته هو ښیي. اما که موږ W ووهو چې دغه یوزران څه کوي دا منګه ته دغه معلومات راکوي. اوس چې دا یوزر دلته څه کوي دا منګه ته دا معلومات راکوي. اوس که زه دلته وګورم بیا هو ووهمه W ووهم نو موږ ته څه وایي دغسې معلومات موږ ته راکوي چې دغه یوزر په دغه وخت کې دغلته ټایم همداسې ID دی. دې باندې انشاءالله بیا پوره خبره کوو. نو دغسې دغه ټول معلومات د یوزران چې څه کوي هغه د W په واسطه موږ ته دغه معلومات راکول کېږي د دې کمانډ په واسطه. بیا چې دا بیا سیستم انفارمیشن ته ورځو چې دغه یوزر انفارمیشن دې کې نور هم ځینې معلومات شته چې څنګه موږ یوزر کریټ کوو. نور دغسې دا معلومات بیا وروسته انشاءالله په دې بحث کوو. سیستم انفارمیشن کې اول یو نیم د یو نیم هایپن A دا چې دا هم موږ ته د دغې سیستم یونیک نیم ښیي چې د دې نیم چې شی ده. بیا هاست نیم په واسطه خپل هاست نیم موږ ته معلومول کېږي. بیا هاست نیم CTL واخلو د دغې په واسطه هم موږ د هاست نیم او د دغې نور ځینې معلومات موږ ته ښودل کېږي. همداسې ډیټا د دغې شیانو په واسطه د دې ټولو کمانډونو په واسطه هم دغسې د سیستم ریلیټډ معلومات موږ ته ورکوي. اوس که ووهو موږ اول چې موږ سره یونیم که سیده ووهو دا موږ ته وایي چې د دغې دا کوم څیز ډسټریبیوشن چې تاسو استعمالوئ دا د چی پورې تړاو لري دا د لینکس پورې تړاو لري. که زه یونیم هایپن A ووهم نو دلته ما ته وایي چې ته دغه کوم یو ډسټریبیوشن به استعمالوي په لینکس کې نو دا تا ته پوره معلومات درکوي. دغسې دغه کوډ یې ده او دغه هر څه د چی ورکوي د همدغې ډسټریبیوشن بیا ورکوي یعنې دغې لینکس. نو یونیم موږ ته څه شی کوي یونیم موږ ته دغه خپل هماغه د اپریټنګ سیستم معلومات راکوي. تاسو وګورئ یعنې سیستم ریلیټډ ته موږ وویلو چې دغه سیستم کې راځي نو دا د سیستم ریلیټډ معلومات ورکوي. بیا چې دا هاست نیم ورکوو هاست نیم خو موږ ته هماغه د هاست نیم ښیي. هاست نیم موږ سره کولی شو موږ هاست نیم چینج هم کړو. اوس که چېرته دا موږ یو وار اگزیټ کړو بیا ورته راځو نو دا هاست نیم موږ سره چینج کېږي بیرته. خو زه دا بیرته څه شی کوم یو وار چې دا موږ دې نه موږ اگزیټ شو دغسې شیان څیزونه بیا څه کېږي دې کې اپډیټ کېږي. نو دا چې دا هاست نیم په همدغې طریقه موږ اپډیټ کولی شو. په نورو طریقو باندې هم هاست نیم موږ کولی شو یعنې بدلوي. بیا هاست نیم CTL ده. هاست نیم CTL ما درته وویل چې لږ زیات معلومات د هاست نیم په اړه ورکوي چې دلته وایي دا چې دا سرور ده همداسې آیکن نیم یې چې دا کمپیوټر VM ده همدغسې دا په کوم یو چیسس کې دا کارول شوې ده داسې دا معلومات او بل اپریټنګ سیستم موږ ته ښیي. دغه مهم معلومات دي چې کله تاسو غواړئ چې یو ډسټریبیوشن هر ځای کې تاسو یو لینکس خلاص کړئ نو تاسو غواړئ چې هلته دغه لومړني معلومات وګورئ چې دغه ما سره چې کومه اپریټنګ سیستم ده زه څنګه پوه شم چې دا څوم ورژن ده دا کوم یو ډسټریبیوشن ده دا سینټویس ده کیلي ده دا همدغسې نور اوبنټو ده دا کوم یو ده. نو تاسو کولی شئ د هاست نیم CTL په واسطه دا شی وکړئ معلوم کړئ. دا د هاست نیم CTL کوم چې د سیستم ریلیټډ معلوماتو. بیا چې دا ډیټا ده ډیټا دا چې دا ځینې کمانډونه په ځینې ډسټریبیوشنز کې کار نه کوي. زیات داسې کمانډونه دي چې هغه په یو کې کار کوي په بل کې کار نه کوي. نو دلته دغه هم همدغسې ده.
ځینې ورکې بیا ډېر زیات کمان وي هغه چې د هر یو کې کار کوي خو ځینې داسې عادي نو هغه لکه دغسې ډیټا دا چې ده اوس په دغه ډسټریبیوشن کې کار نه کوي. بیا چې دا موږ نیټورک ریلیټډ ته ورځو چې نیټورک ریلیټډ هم مهم دي په یو اپریټنګ سیسټم کې یو آی پی آی ده بیا ان ایم ټي یو آی ده کوم چې نیټورک مینجمنټ ټرمینل له لارې دغه موږ مینجمنټ کوی سو دغه لانګسټ فارم ده. بیا چې دا پینګینګ هماغه پیکټ سینډینګ کوي څنګه چې موږ خپل چې کمیونیکیشن یا موږ خپل هغه نت د خپل کنیکشن یو چا سره د پینګینګ په واسطه معلوموو هماغسې هم طریقه د وینډوز کې چې څنګه موږ دا کاروو. نو اول آی پی آی ګورو آی پی آی موږ ته د آی پی په اړه موږ ته خپل آی پی دغه معلومات راښیي چې موږ ته انټرفیسز ښیي او چې کوم څو انټرفیس دي موږ سره په دغه لینکس کې موږ سره او بیا د دې کې چې شی داخل دي یعنې کومه هماغه آی پی چې تا لوبیک ته ورکړې کومه آی پی چې تا ایدرنټ ته ورکړې دا تا ته ښیي آی پی آی. او همداسې بل چې ده ان ایم ټي آی ده ان ایم ټي آی ما درته وویلې چې دغه ان ایم ټي آی چې دا موږ دلته ګرافیک له لارې کولی شو دا موږ چې کوم مینیج کوو د دغه ځینه کولی شو ورته موږ نور څیزونه هم راواخلو د دې بیا انشاءالله پوره او دې ځینه کولی شو اټ کې دلته که موږ دا انټر کو کولی شو دې ځای کې موږ ورته شی کو د مینول طریقې له لارې یا هم اټومیټک او یا هم دغسې موږ ورته آی پی اساین کو چې د دې په اړه به بیا بیله موږ یو درس ولرو انشاءالله. ښه دا چې و نو د آی پی موږ کولی شو بیا په د سی ایل آی له لارې نه هم اساین کو او هم د جی آی له لارې نه د سی ایل آی له لارې نه چې زه اساین کوم موږ اف کانفیګ دا چې دا هم دغه هم په ځینې ډسټریبیوشنو کې چې دا اف کانفیګ له اول سر نه دا انسټال نه وي نو دا چې د خپل بیا انسټالیشن طریقه غواړي چې انشاءالله د هغې په اړه خو په ریډ هټ 9.1 کې چې دا له اول نه خپله انسټال وي. دلته چې زه غواړم ورکړمه 0 دغسې یو آی پی ورکوم یا ورکوم ورته یو 10.0.0.1 دغه چې دا په اول سر کې چې مونږ آی پی اساین کو سم دي دا مونږ سره نه اخلي دغسې کمانډونه دي ډي او ډبلیو ان دا چې دا په ځینې ډسټریبیوشن کې کار کوي خو په دغه کې دا هم کار نه کوي. اف اپ چې مونږ ورکو یعنې ما سره چې وکړه دغه ایدرنټ یې وارې اپ که که چېرته اپ وي نو مونږ اف ډاون وهو ایدرنټ ډاون که بیا اپ که نو دغه چې کوي دغه آی پی اخلي خو دلته چې دا اوس دغه کمانډونه کار نه کوي نو دا مونږ یو وار اگزیټ کېږو یو وار یا ریسټارټ کوو په دغسې وخت کې دا بیرته کار کوي خو آی پی اخیستې ده یعنې چې مونږ ته کله چې شی مونږ ته کوم ایرر رانه کړو نو معنا چې دا آی پی واخیستله نو که چېرته مونږ دلته اوس آی پی ګورو کیدای شي آی پی دلته مونږ اوس دا ګورو تاسو آی پی واخیستله 10.0.0.1 اوس کولی شم زه خپله آی پی پینګ کړمه ګورئ یعنې آی پی واخیسته دغلته دا پینګینګ چې ده دا همدغسې کنټینیو وي که چېرته غواړئ پینګینګ سټاپ کړئ نو تاسو کنټرول سی کولی شئ په دې باندې خپل پینګ ښه هسټوري کمانډ چې ده د هسټوري د ای سی ایچ ایکو پات مونږ د دې لپاره استعمالوو چې مونږ د یوزر د هغه لوکیشن چې کوم دی کې دا واقع ده دغه پات مونږ یو یوزر چې مونږ کاروو که مونږ سره روټ وي که څومره یوزران وي نو مونږ ایکو پات وهو ایکو ډالر ساین پات د دغې کمانډ په واسطه مونږ کولی شو د همدغې یوزر دغه سپیلنګ به مونږ په کاپیټل کې ورکوو د همدغې یوزر چې شی کوي مونږ ته هماغه کوم ایډرس چې دی دا ورکړي سټور دغه ټول پات تاسو دلته ګورئ چې دغه یې مونږ ته پات ټول راکړه دا د ایکو کمانډ په واسطه مونږ کولی شو دغه پات وګورو چې دلته یې مونږ نور معلومات هم لیکلي تاسو یې کتلی شئ. بیا ویچ کمانډ د ویچ کمانډ چې ده دا مونږ ته دا بیا د کمانډونو چې اویلیبلیټي ښیي چې آیا دغه کمانډ چې د ایگزسټنس لري په ډسټریبیوشن کې لکه همدغه پات مونږ ګورو چې
دا اوس په کوم ځای کې واقع ده؟ دا پات کمانډ په دغې لینکس په کوم ډرایو کې واقع ده. نو دغلته چې دا ماته پوره د دې معلومات هغه اډرس یې مونږ ته ښیي. همداسې ورځو ویچ ایل ایس کا، دا ایل ایس په کوم ځای کې ده؟ همداسې ویچ سی پی کا، همداسې ایل ایل کا، ویچ ایل ایل. دا ماته څه وویل؟ دغه چې ده دغه ایل ایل چې ده دا د ایلیس د ایل ایل چې ده دا ایل ایل مساوي ده له ایل ایس هایپن ایل سره. دا چې دا ټول دغسې تا ته پوره معلومات درکوي چې دا ویچ کمانډ چې ده دا ډېر مهم ده په دې کې که ته غواړې چې یو کمانډ معلوم کړي چې آیا دغه کمانډ چې ده دغې کې انسټال ده او که نه ده. نو مونږ چیک کوو ویچ استعمالو. لکه سوډو مونږ ګورو سوډو کمانډ چې آیا دا سوډو کمانډ انسټال ده او که نه. نو د سوډو دغه ده مونږ ګورو چې سوډو مونږ سره په یوزر بن او بن کې دننه ده، یعنې دا یوزران هغه کوم نن روټ یوزران چې دي هغوی هم کولی شي د سوډو کمانډ استعمال کړي. او دا د همدغې نن یوزرانو لپاره ده. بیا په سوډو باندې خبره کوو چې دا څه دا چې وه ورونو د لینکس هماغه بیسیک کمانډ و. هیله مند یو چې یو څه مو ورڅخه اخیستي وي او یو څه بیسیک مو زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکي کې بیا زیات کار کوو په دغو باندې. دغه کمانډونه بیا بیا تکرارېږي او نور کمانډونه هم د بیسیک لا پاتې دي، خو دغه ډېر زیات بیسیک ورکوي او هیله مند یو چې یو څه مو زده کړي. السلام علیکم ورحمة